تازه او نوې خبر افغانستان د ویسټ انډیز پر وړاندې د ورځنیو نړیوالو لوبو لپاره د افغان لوبډلې نوملړ اعلان کړ دا چې په دې لوبډلې په نوملړ کې کوم نوي لوبغاړي او نوي ځوانان شامل دي ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ ګرانو کتونکو السلام علیکم د افغانستان د ویسټ انډیز پر وړاندې د نړیوالو ورځنیو لوبو لپاره د افغان لوبډلې نوملړ اعلان کړ دغه لوبې د راتلونکي نومبر میاشتې له 8 څخه تر 11 نیټې د هندوستان د لکنو ښار په اکانا لوبغالي کې ترسره کیږي دا چې سکواډ اعلان شوی دی په سکواډ کې کوم کسان شامل دي دا به زه درته ووایم کپتان راشد خان اصغر افغان حضرت الله زازی رحمت شاه زرمتی جاوید احمدی افسر زازی گلبدین نائب محمد نبی نجیب الله زدران کریم جنت شرف الدین اشرف ابراهیم زدران یمین احمدزی نوین الحق اکرام علی خیل مجیب الرحمن شامل دي دغه سکواډ نن د افغانستان کرکټ بورډ لخوا اعلان شوی دی دغه لوبې د هندوستان قربه هیواد هندوستان کې ترسره کیږي د دغه لوبو کوربه چې دا هغه افغانستان دی او افغانستان باید د دغه لوبو ښه کوربهتوب وکړي تر څو ویسټ انډیز څخه دغه سریز ښه ترسره سي ګرانو کتونکو دغه لوبې چې دي کیدای شي د افغانستان له آر ټي ای یا ملي ټي وي څخه په ژوندۍ بڼه په افغانستان کې خپرې شي ګرانو کتونکو ډیره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې وکتله تر بلې ویډیو پورې ښې چارې